پرون د افغانستان او د آیرلینډ ترمنځ درېیمه نړیواله شل اوریزه لوبه وشوه چې د لوبې په چا ټاس آیرلینډ لوبډلې وګټه او خپله د توپوهنې پرېکړه وکړه. اوپننګ دپاره پاولسلینګ او کیون اوبرین راووته چې پاولسلینګ په 0 باندې نوین الحق آوټ کړ. کیون اوبرین بیا 6 منډې ترسره کړې، بالبرین 9، ډیلني 29، ټیکټور 11 او نور پکې څوک داسې ښه ونه ځلېدل. د افغانستان د توپ اچوونکو لخوا بیا نوین الحق تر ټولو خسته او بهترینه توپ اچونه وکړه چې په 4 اورو کې 21 منډې ورکړې او 3 وکټې ترلاسه کړې. مجیب الرحمن بیا 4 اورو کې 32 منډې ورکړې او 1 وکټې ترلاسه کړه. کریم جنت په 2 اورو کې 19 منډې ورکړې او هیڅ کومه وکټې ترلاسه نه کړه. قیس احمد بیا په 4 اورو کې 25 منډې ورکړې او 3 وکټې ترلاسه کړې. راشد خان بیا په 4 اورو کې 40 منډې ورکړې او 1 وکټې ترلاسه کړه. ګلبدین 2 اورونه وکړه چې 20 منډې ورکړې او هیڅ کومه وکټې ترلاسه نه کړه. آیرلینډ لوبډله د 8 وکټو په سوځېدو سره په 20 اورونو کې 142 منډې جوړې کړې او سیالي افغانستان لوبډلې ته 143 منډو هدف کېښود.